سلام او ستړي مشي. ډېر ښاغلو لیدونکو د حسیب الله سنگین ټکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د روغتیا، سلامتیا او نیکمرغۍ جامې مو په تن وي او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې کامیاب او سرلوړي اوسئ. ښاغلو، دا د نن یو ځل بیا په مایکروسافت اکسل پروګرام کې له یو نوي تخنیک سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. مخکې له دې چې ولاړ شو په کار پیل وکړو، لومړی باید مایکروسافت اکسل پروګرام خلاص کړو. قدرمنو لیدونکو، کوم جدول چې تاسو ګورئ، نوموړی جدول ستاسو د لا غوره پوهاوي په منظور او په موخه ترتیب شوی دی، چې په دې کې مونږ مختلف کالمونه لرو او تر یوې اندازې ډیټا مو پکې ریکارډ کړې ده. فکر وکړئ چې نوموړی جدول د یو مکتب یا د یو لیسې د شاګردانو د ثبت جدول دی، یا په حساب هغه ډیټابیس چې په هغې کې د شاګردانو د مضامینو نمرات او همدارنګه د شاګردانو شهرت مونږ او تاسو انټري کولی شو. اوس زمونږ او ستاسو منظور له دې جدول څخه څه دی؟ راځو په تفسیر سره پرې خبرې کوو. لومړی کالم چې تاسو ګورئ د نمبر کالم دی، چې په دې کې مونږ او تاسو مسلسله شمیره د هر شاګرد لپاره انټري کوو. دوهم د شاګردانو نوم، د پلار نوم او همدارنګه د مضامینو لیست یا نوملړ دی چې په هغې کې مختلف مضامین او د هغې دپاره اخیستل شوي نمرې شتون لري. یعنې که چیرته راشو مونږ وګورو، لومړنی شاګرد چې مونږ لرو د علي په نوم دی، د زبیر زوی دی، چې په ریاضیاتو کې 10 نمرې اخیستې دي، په کیمستري یا کیمیا کې 6 نمرې اخیستې، فزیک کې 10 نمرې اخیستې، په انګلیسي کې 4، په بیولوژي کې 10 او په دري کې 15. په دې شکل دې لاندې ټولو هم په همدې شکل باندې خپل نمرات اخیستي دي. اوس یو څوک راځي له موږ څخه پوښتنه کوي چې لومړی د دغه نمراتو ټوټل ماته وباسه او دوهم په یو ګراف کې ماته وښایه چې زه د لرې ځای نه پوه شمه چې څوک د چا سکور یا د چا نمرې په دې ځای کې لوړې دي. نو د دغه سوال د حل لپاره مونږ او تاسو راځو په یو نوي ټریک او یو نوي طریقه باندې کار کوو. لومړی مخکې له دې نه چې مونږ د نمراتو تعداد یا جمله په ګراف کې وښیو، مونږ راځو لومړی د ټوټل کوم کالم چې دی په دې کې د هر شاګرد د مضامینو د نمراتو مجموعه وباسو. د شاګردانو د مختلفو مضامینو د نمرو د مجموعې یا د کالکولیشن د ایستلو دپاره ما په مخکې ویډیو کې هم په یوه لنډه طریقه درته کار کړی و، خو یو ځل بیا یادوري کوم چې مونږ د جمع یا د کالکولیشن لپاره لنډه طریقه د کومه استفاده کوله؟ آلټ مثبت انټر. اوس هم په هماغه شکل د ټوټل په کالم په لومړي سیل کې کلیک کوو او له کیبورډ څخه آلټ مثبت او انټر پریس کوو. مونږ ته د علي چې د زبیر زوی دی او د ټولو مضامینو د نمراتو مجموعه 45 کیږي. په دې شکل غواړم دغه نورو شاګردانو نمرې هم تر لاندې پورې ټولې پیدا کړم. نو زه راځم په دغه شکل باندې لکه مخکې مې چې طریقه درته ښودلې وه، په دې شکل راځم د ټولو شاګردانو د نمرو مجموعه پیدا کوم. اوس راځو زمونږ اصل تخنیک ته. اصل تخنیک دا دی چې پوښتنه د مونږ څخه وشوله چې د نمرو ټوټل خو پیدا کړو. اوس دغه نمرې مونږ ته وښایاست د ګراف په شکل چې له لرې ځای یو څوک پوه شي چې کوم شاګرد یا کوم زده کوونکي کمې نمرې اخیستې، کوم متوسطې او کوم زیاتې. د دې طریقې یا د دغه پروسې د اجرا لپاره مونږ راځو په ګراف کالم کې په لومړي سیل کې کلیک کوو او له دې فرمول څخه استفاده کوو. مساوي رپ قوس شروع ډبل کوټس سپریټور
او ډبل کوټس وروسته د هغې نه کاما او ورپسې د ټوټل کالم لومړی سیل انتخابوو او ورپسې کنټرول انټر. تاسو ولیدل چې په نتیجه کې موږ ته د ګراف په ټوټل کې ګراف وښودل شولو د ۴۵ نمرو. یعنې د علي ټولې نمرې چې دي مجموعه د ټولو مضامینو ۴۵ کې چې ګراف په شکل باندې دغه یې ګراف دی. اوس همدغه فرمول موږ راځو په دې ټولو سیلونو باندې د ګراف اپلای کوو، یعنې د ګراف په مکمل کالم یې اپلای کوو. په همغه شکل لاندې کشوو. نو موږ ته څرګنده شوله چې په نوموړي کلاس کې یا په نوموړي ټولګي کې تر ټولو کمې نمرې چا اخیستې دي؟ حکیم اخیستې دي. او تر ټولو زیاتې نمرې چا اخیستې دي؟ تر ټولو زیاتې نمرې فرهاد اخیستې دي. نو په نوموړې طریقه موږ کولی شو چې ځینې فاینانس سیستمونو کې هم اپلای کړو، په ورځنیو چارو کې هم ورڅخه ګټه واخلو. تر بیا چې زه حسیب الله سنګین ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی او متعال رب مو سپارم.